او بیا راسي چې دغه موضوع د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په احادیثو کې وپلټو. ورونو د جمهور علماو په نیز و ښځې ته دا نه ده روا چې و پردیو خلقو ته وګوري، او دا فرق نه لري چې دا کتل یې په شهوت یا غیر شهوت سره وي. یعنی اصلا و نامحرم سړي ته د ښځې کتل نه دي روا، او د دغه حکم دلیل هغه حدیث شریف ګرځوي چې ابو داود او ترمذی د ام المؤمنین حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها څخه روایتوي. هغه چې وایي زه او میمونه رضی الله تعالی عنهما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره وو. وایي موږ د ده علیه الصلاة وسلام سره ناستې وو. په دغه وخت کې عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه چې په سترګو ړوند و راغلی، او دا پس له هغه څخه وو چې موږ په حجاب سره امر کړی سوي وو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راته وویل د ده څخه ځانونه پټ کړئ. ما ورته ویل یا رسول الله آیا دی ړوند نه دی؟ موږ نه ویني او نه مو پیژني. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل آیا تاسې دوی هم ړندې یاست؟ تاسې دی نه وینئ؟ امام ترمذی وایي دا حدیث شریف حسن او صحیح دی. او بل هغه حدیث شریف چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ښځې دپاره د کور لمونځ د مسجد او جماعت تر منځه ښه او بهتر بولي. کم جماعت؟ هغه جماعت چې د نبی الله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر شابه په مسجد نبوي کې په جماعت سره لمونځ ادا کاوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ښځې دپاره تر دغه لمانځه د کور لمونځ ښه او بهتر وباله. نو د بازار په وتلو او رانیولو کې څه فکر کوي؟ دا چې سړی خپلې ښځې مازدیګر بازار ته بوځي او هلته یې د موټر څخه کښته او ایله کړي او ورته وایي چې د شپې پر 10 یا 11 بجې به پلاني ځای ته راسئ، زه هلته د موټر سره ولاړ یم. او یا دا چې سړی د کوره ووځي، ښځې مخ پر بازار وسي او د شپې د ده سره یو ځای یا تر ده ناوخته و کور ته بیرته راځي. نو ای مسلمان ورونو لږ فکر وکړئ او خپل مسؤلیت ته متوجه سئ. خبرې خورا ډېرې دي، خو زه به دا موضوع چې تر واده د مخه سوداوي دي پر دغه ځای پرېږدم، ځکه نور تفصیل یې ښه نه بولم او تاسې تر ما ښه په پوهېږئ.